د خدای په نامه سلام او وخت په خیر ټولو لیدونکو او خوږو زده کوونکو ته هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو تېره جلسه کې موږ په اوبلن محیط کې د الکترولیز تعاملونه موږ ویل چې درې شرایط درلودل چې همغه درې واړه یې موږ ویل. همداسې د پوتاشیم نایتریت ونډه موږ ویل. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې تېر درس مو په ښه توګه زده شوي وي. زموږ نننی موضوع د سلفوریک اسید د محلول الکترولیز ده. بیا هم د الکترولیز په اړه وایو چې په 140 پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ او که د کتاب سافت که تاسو کتاب نه لرئ غواړئ د کتاب سافت ترلاسه کړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ هلته لینک موجود دی د هماغه ځای نه هر کتاب چې تاسو غواړئ ډاونلود کولی شئ البته د مکتب کتابونه. ښه ګرانو زده کوونکو د سلفوریک اسید د محلول الکترولیز مخکې له دې چې د دې په اړه ووایو نو هماغه فورمول یې زه دلته لیکم. د سلفوریک اسید فورمول H2SO4 چې دې ته موږ سلفوریک اسید او همداسې د ګوګړو تیزاب هم موږ ورته ویلی شو. ګرانو زده کوونکو دا یو دوه بنسټیزه تیزاب ده. دا تیزاب ده تاسو خو پوهیږئ ځکه چې دا هایدروجن لري نو دا خپله او بل سلفوریک اسید په آخر کې اسید لري نو دا یو تیزاب ده او دوه بنسټیزه. کله چې دا تجزیه کیږي ټوټه کیږي په دوه مرحله کې دا خپل هایدروجنونه له لاسه ورکوي. نو ګرانو زده کوونکو په اول مرحله کې H2SO4 جمع اوبه دا چې هایدرولیز کیږي نو ګرانو زده کوونکو دلته دا یو هایدروجن راځي دې سره یو ځای کیږي. که زه دلته داسې ولیکم ګرانو زده کوونکو دوه دانه H بیل بیل ولیکم تر څو چې په ښه توګه زده شي. داسې لیکم هایدروجن رابطه هایدروجن SO4 نو ګرانو زده کوونکو دا هایدروجن راځي دې سره څه کوي تعامل کوي نو دلته څه جوړیږي HSO4 او دا منفي د دې اکسیدیشن نمبر منفي. بل ګرانو زده کوونکو هایدرونیم آیون H3O جوړیږي نو په اول مرحله کې ګرانو زده کوونکو د دې نه یو هایدروجن کم شو نو هایدروجن سلفاید جوړ شو. نو ګرانو زده کوونکو اوس په دویم مرحله کې بیا هم اوبه په واسطه الکترولیز کیږي HSO4 منفي جمع H2O نو دا بل هم څه کیږي دا هایدروجن هم راځي دې سره تعامل کوي نو سلفیت آیون جوړیږي SO4 دوه منفي. دا دوه منفي ده چې دا هایدروجن سره دا یو مرکب وو نو د دې نه هایدروجن چې بیل شو په اول کې یو منفي او په دویم کې ګرانو زده کوونکو دوه منفي جمع H3O نو دلته مثبت ولیکو هایدرونیم آیون ده. ښه ګرانو زده کوونکو دا د سلفوریک اسید څه عمومي فورمول ده چې دوه بنسټیزه تیزاب دی د همدې لپاره دا چې الکترولیز کیږي دا ټوټه کیږي نو په دوه مرحله کې په اول مرحله کې هایدروجن سلفاید جوړیږي په دویم کې بیا سلفیت آیون د دې نه لاسته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو د سلفوریک اسید د محلول الکترولیز. دلته یو دستګاه ده ګرانو زده کوونکو یا یو پیل یا دستګاه چې دوه الکترود لري. څو الکترود لري؟ دوه الکترود چې دواړه الکترودونه د پلاتین نه جوړ شوي. د څه شي نه؟ د پلاتین نه جوړ شوي ګرانو زده کوونکو. نو دلته شرایط څه ده؟ شرایط دا ده چې محلول باید یو مولره وي. دلته ولیکم محلول باید یو مولره وي یو مولر. بل ګرانو زده کوونکو PH بل PH مساوي یو وي او بل ګرانو زده کوونکو دا برېښنا سره باید وصل شي. همدا دستګاه چې دوه الکترود پلاتیني الکترود درلوده ګرانو زده کوونکو دا د برېښنا د سرچینې سره باید وصل شي یا هم د بټرۍ نه چې څومره ولتاژ باید ولري بټرۍ چې 6 ولت ولتاژ ولري. د بټرۍ ولتاژ څومره باید وي؟ ولتاژ باید 6 ولت وي. نو ګرانو زده کوونکو په دې وخت کې دا شرایط چې برابر شو نو هایدروجن سلفاید تجزیه نه کیږي
دلته ګرانو زده کوونکو اوبه تجزیه کیږي یعنی محصول اوبه لاسته راځي. نو په الکترودونو کې مثلا ګرانو زده کوونکو فکر وکړئ دا الکترود. نو دلته تاسو تصویر د دې تصویر په 140 پاڼه کې تاسو لرئ. دلته 2 الکترود ګرانو زده کوونکو فکر وکړئ دا هم 2 الکترود چې دواړه پلاتین. نو دلته ګرانو زده کوونکو په دې کې ګازونو راټول شوي یا ګازونو دي. ګاز دی په دې کې هم په دې کې هم په دې کې. نو یوې انود ده او بلې څه ده کاتود. نو دا انود او دا هم کاتود. څرنګه چې تاسو تصویر کې دلته تصویر کې هم وګورئ ګرانو زده کوونکو دلته د ګازونو پوکاڼې وځي. نو دلته په کاتود کې د انود په نسبت 2 برابره ګاز راټول شوی. څومره؟ 2 برابر. په کاتود کې دلته په کاتود کې 2 برابر یعنی 2 چند 2 چند نظر له انود. دلته که 1 چند وي نو دلته 2 چنده ګرانو زده کوونکو. په دې کې نظر له دې 2 برابره زیاته ده. نو ګرانو زده کوونکو دلته که موږ د اورلګیت نیمه سوځېدلې لرګي موږ دلته الکترولیت ته همدا الکترودونو ته نږدې کړو نو دلته ګرانو زده کوونکو کاتود خواته موږ نږدې کړو نو هماغه نیمه سوځېدلې بیرته څه کیږي؟ روښانه کیږي. نو دا د دې نمایندګي کوي چې دلته دا ګاز څه ده؟ دا هایدروجن ده ګرانو زده کوونکو. دا هایدروجن ده او دا څه ده؟ دا اکسیجن. نو په دې کې چې 2 چنده ده په دې کې هایدروجن او په دې کې اکسیجن. نو اوس ګرانو زده کوونکو د دې هماغه تعاملونه یې موږ دلته لیکو په کاتود او انود کې. نو دا خو شرایط و دا شرایط پاکوم او تعاملونه یې لیکم. اول په کاتود کې ګرانو زده کوونکو هایدرونیم آیون. نو اول سلفوریک اسید چې موږ تجزیه کړ ګرانو زده کوونکو هایدرونیم آیون وو. نو دلته هماغه هایدرونیم آیون 2 الکترون اخلي او اوبه او هایدروجن جوړوي. هایدرونیم آیون دلته یې لیکم هایدرونیم آیون H3O مثبت. دلته دا 2 الکترون اخلي په کاتود کې ګرانو زده کوونکو. په کاتود تاسو پوهیږئ چې ریډکشن عملیه ترسره کیږي. نو 2 الکترون اخلي څه شی جوړوي؟ اوبه جمع هایدروجن. نو دلته ګرانو زده کوونکو 1 2 دلته لیکو 1 2 هم دلته لیکو تر څو چې دا تکمیل شي. موږ دلته 6 هایدروجن دلته دا علامه ولیکم 6 هایدروجن دلته 6 هم دلته 2 اکسیجن دلته 2 اکسیجن دلته. نو دا کوم محیط کې دا کوم الکترود کې دا په کاتود کې. نو هایدروجن څه شو؟ دلته آزاد شوی. موږ چې وویل چې د ګازونو پوکاڼې وځي نو په دې کې هماغه هایدروجن ده ګرانو زده کوونکو. اوس په انود کې راځو ګرانو زده کوونکو چې همدا اوبه تجزیه کیږي او اکسیجن او هایدرونیم لاسته راځي. اوبه H2O دا 2 الکترون له لاسه ورکوي. 2 الکترون له لاسه ورکوي. نو دلته ګرانو زده کوونکو اکسیجن جمع H3O جوړیږي. H3O یعنی هایدرونیم آیون. نو اوس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې دا څه وکړو دا توزین کو نو دلته د اکسیجن هماغه ضریب کسری یا هم اشری کیږي. نو دلته 1/2 د همدې لپاره لیکل شوی. نو ګرانو زده کوونکو دلته 1/2 لیکو د دې لپاره چې دا لومړنی مواد او محصول برابر شي. نو دلته 1/2 لیکل شوی. بل ګرانو زده کوونکو دلته 2 هایدرونیم آیون او دلته 3 هایدروجن. نو اوس وګورو چې دا توزین شوی یا نه. نو موږ 3 هایدروجن دلته لرو وبخې 3 نه لرو 2 هم دلته لرو نو 6 کیږي چې ضرب وکړو دلته هم 6 او دلته موږ 3 اکسیجن لرو ګرانو زده کوونکو. نو دلته هم ګرانو زده کوونکو 2 دلته لرو نو دلته که موږ دا ضرب کو څومره کیږي 1/2 ضرب 2 نو 2 سره خلاصیږي نو 1 پاتې کیږي ګرانو زده کوونکو. 1 په دې کې او 2 هم په دې کې نو 3 اکسیجن پوره شو. په دې هیله چې زده شوي وي. دا په کوم الکترود کې؟ دا په انود کې.
ښه ګرانو زده کوونکو اوس دواړه چې موږ جمع کو دلته د دې جمع چې دلته ولیکو نو اول دا خلاصو دا دوه دې سره څه کیږي خلاصیږي. بل ګرانو زده کوونکو دا هایدرونیم آیون دوه دلته لرو دوه دلته لرو دا هم خلاص شو. بل ګرانو زده کوونکو درې اوبه دلته لرو درې مالیکول او دوه مالیکول دلته لرو نو دوه سره خلاصیږي نو یو یې پاتې کیږي دلته همغه یو ولیکم H2O پاتې کیږي نو دلته درې ده دلته دوه. نو کله چې ګرانو زده کوونکو دا دې خوا کې مونږ ولیکو نو دوه منفي کیږي دلته دوه چې منفي شي نو یو مالیکول اوبه پاتې کیږي. بل ګرانو زده کوونکو په دې کې اکسیجن او په دې کې هم هایدروجن. نو خلاصه که مونږ دلته ولیکو د دواړو مخلوط دلته مونږ لیکلی شو H2O د اوبه فورمول. بل ګرانو زده کوونکو دا چې تجزیه شي نو یو پر دوه اکسیجن جمع هایدروجن کیږي. نو کله چې اوبه تجزیه کیږي اکسیجن او هایدروجن چې دلته مونږ په الکترود کې وښودل نو دا څه ده دا اکسیجن او دا هم هایدروجن. او بل ګرانو زده کوونکو همدا تعامل څه ده یو اندوترمیک تعامل ده. اندوترمیک تعامل کوم تعامل ته ویل کیږي هغه تعامل چې حرارت یا تودوخې ته ضرورت ولري اړتیا ولري د دې لپاره چې تعامل ترسره شي. ښه ګرانو زده کوونکو نننی موضوع د سلفوریک اسید د محلول الکترولیز په هکله و چې اول مونږ د سلفوریک اسید فورمولې ولیکل بیا د دې همغه تجزیه ټوټه کېدل همغه مراحل مونږ ولیکه. بل ګرانو زده کوونکو یو دستګاه چې د دوه الکترود نه جوړ شوی دواړه الکترودونه د پلاتین نه جوړ شوی. دلته ګرانو زده کوونکو یو انود او بل کاتود ده چې انود نظر له انود په کاتود کې همغه د ګازونو پوکاڼې چې وځي دوه چنده دي. نو کله چې مونږ اورلګید لرګي نیمه سوځېدلې نو دلته نږدې کو ګرانو زده کوونکو په کاتود کې دا بیرته روښانه کیږي نو دا د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي. نو په کاتود کې مونږ هایدروجن ګاز او په انود کې اکسیجن ګاز لرو. نو دا هم ګرانو زده کوونکو همغه تعاملونه چې په همدې دستګاه یا پیل کې ترسره کیږي. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو هایدرونیم آیون د کوم ځای نه شو. هایدرونیم آیون په اول کې کله چې مونږ دا تجزیه کړ نو هایدرونیم آیون همالته مونږ پیدا کړی وو نو همغه هایدرونیم آیون ده په کاتود کې الکترون اخلي نو څه کیږي ګرانو زده کوونکو دلته اوبه او هایدروجن لاسته راځي. بل پک انود کې مونږ دلته اوبه لرو دا اوبه دوه الکترون له لاسه ورکوي اکسیجن او هایدرونیم آیون لاسته راځي. نو ګرانو زده کوونکو دلته همغه هم شکله یا هم نوع فورمولونه یا الکترونونه چې وو مونږ خلاص کاوه آیونونه. نو دلته دا هایدرونیم آیون دې سره خلاص شو دا اوبه دې سره خلاص شو دلته درې ده دلته دوه نو یو یې پاتې شو او دوه الکترون دا دوه الکترون سره خلاص شو. نو بل اخره پاتې شو یو مالیکول اوبه چې تجزیه شو اکسیجن او هایدروجن لاسته راغله چې دا یو اندوترمیک تعامل دی. ګرانو زده کوونکو نو دا و زموږ نننی موضوع په دې هیله چې په ښه توګه زده شوي وي. زموږ درس همدلته پای ته رسیږي ګرانو زده کوونکو که کوم سوال پوښتنې لري نو کولی شي کومنټ کې مطرح وکړي. په بله جلسه کې انشاءالله نوی درس ملامه کول او د ځمکې لاندې د فلزي کتودونو ساتل وایو. نو حتما دا موضوع هم ځان سره ووایي. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.